الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر الله پنځم ادب دا دی چې کله سړی یوازې په خلوت کې په یوازیوالي کې نور څوک سره نه او د الله ذکر کوي، نو چې د دې خبرې اهتمام وکړي چې په خپلو ګناهونو باندې او د الله رب العزت د قدرتونو د یرې نه دی وجاړي. او د دې ډېر لوی فضیلت راغلی دی. صحیحینو حدیث ذکر کړی دی د ابو هریره رضی الله عنه په روایت سره، مشهور حدیث دی. کم حدیث کی چې راځي چې د قیامت په ورځ باندې چې کله بل هیڅ سوری نه نو د الله د عرش د سوري د لاندې به اووه کسان هغوی ته ځای میلاویږي. نو په هغې اووه کسانو کې آخري کس نبي علیه صلات وسلام هغه کس یادوي چې دی په یوازیوالي کې د الله ذکر وکړي او د ده سترګې اوښکې وبهیي. فاضت عیناه، د سترګو نه اوښکې روانې شي او دی وژاړي. نو چې کله مونږ یوازې کېږو، نن سبا دا زمانه بیا د خلوت دا وخت دا ډېر خطرناک شوی دی. د الله یاد بالکل ختم شوی د خلقو نه، د څه په وجه باندې زیات تر د موبایل د وجې نه، چې مونږ خپل خلوت یوازیوالي ټیم دا د الله په یاد کې تیر کړو. او په طور خاص په دغه وخت کې چې کله مونږ یوازې یو الله یادو، د الله ذکر کوو، چې مونږ وژاړو د الله مخې ته، د خپلو ګناهونو مغفرت طلب کړو او د الله د عذاب نه پناه وغواړو. الله دې مونږ د عمل کولو توفیق